2 میاشتې شپې باندې ما جیل خوړلی دی خو چې زه استقبال وینم نو زه په دې شرمېږم چې دا د استقبال لایق قرباني نه دي. قرباني به موږ هلته د خپل قام ته ښایو چې سرونه مو په وینو کې پراته وي. د خپل دا پښتون قوم چې په کروړینه ابادي لري، پښتون قوم ابادي په کروړونو ده، په کروړونو خلک د خپل خاورې اختیار نه لري، د خپل وسایلو اختیار نه لري، د خپل امن و امان اختیار نه لري. د داسې خلکو په لاس کې اختیار دی چې هغه نه د هغې وطن دي، نه د هغې وطن سره وفادار دي، بلکې د هغې وطن دشمن دي. موږ پښتانه د خپل اوږد تاریخ یو ډېر لویه کنده ته یعنې داسې مصیبت په موږ بیا نه و راغلی په پښتون قوم لکه نن چې دی پکې. موږ بنیادي طور باندې د یو لویه مسلې سره مخ یو، نو چې د لویه مسلې نه کام وباسې یو لوی منزل ته حاصلوې، دا لویه قرباني غواړي. دا په وړو کې قرباني نه کېږي. 2 میاشتې شپې باندې ما جیل خوړلی دی خو چې زه استقبال وینم نو زه په دې شرمېږم چې دا د استقبال لایق قرباني نه دي. قرباني به موږ هلته د خپل قام ته ښایو چې سرونه مو په وینو کې پراته وي. د خپلې خاورې او د وطن دپاره. ګوره دلته تنظیمونه شته دی په دې ملک کې ډېر دي، پارټۍ شته دی. یقینا که هغه د دوی د اقتدار خبرې وي نو کولی شي په هغه کې د چا سره ناستای ممکن دی، په هغه کې د چا سره ډیل هم ممکن دی. زما د خاورې او د وطن د غلامۍ مسله ده، په دې کې خو ډیل او د ناستې امکانات شته نه. مونږ به خپل وطن په حوصله سره، په استقامت سره او د یوه ورځې په جذبه نه، پوره د حکومت عملي مطابق پوره عمر ورکول دي. محترم ملګرو، تر څو چې موږ یو منظم قوت نه و جوړ شوی، ګوره ته د وطن په چا ګټې، ستا سره قوت څه شی دی؟ دغه اولسونه قوت دی. دا اولسونه چې تش اولسونه وي په دې نشي ګټو. دا چې منظم وي هلته دا وطن ګټه شي. د دغې وطن د ګټلو دپاره به د تنظیم په لار کې هر ملګری ځان ذمهوار شماري. هر ملګری به په خپله کمره کې، په خپل مارکیټ کې، په خپل کلي کې، په خپله محله کې محنت کوي، خواري به کوي. ګنې دا وینې چې د ارمان لوڼي تویې شولې، د عارف تویې شولې، د خړکمر د ملګرو تویې شولې، د نورو پښتنو تویې شولې. که د دغو وینو سره وفا کول وي بیا به موږ هر سړی ځان ذمهوار شمارو. ملګرو، ما په ژوند کې دومره اطمینان او دومره سکون چېرته نه دی لیدلی چې څوک به په جیل کې به ما څومره سختي زیاتېدله، ما ته به زړه ته یوه خبره راغله، دومره سکون به راغی چې ته د هغو مظلومو خلکو چې چا یې غږ نه پورته کولو، وروڼه یې ورک وو، زامن یې ورک وو، د هغو خلکو چې جبر لاندې ژوند کولو، د هغو دپاره د خواري کوله، په هغه کې په تا تکلیف راغلی دی. محترمو، مونږ دپاره چې آخر کله زمونږ دا د ملګرو یو پروفایل څه لیکه شي، په هغه کې به مین شاین، یعنې ته چې کله یو ځای کې نوکري اخلې نو تا ته وایي چې پروفایل څه شی دی، ما دا ډیګري کړې ده، ما دا ډیګري کړې ده، ما دا ډیګري. د وطن د ګټلو پروفایل کې به د قربانۍ ډیګري وي. دا او زه د پی ټي ایم په ملګرو، زه په پښتنو ځوانانو باندې، زه په پښتنو انجونو باندې فخر کوم چې د وطن دپاره قرباني راغله، دوی ورکړې ده. دغه وطن څومره ځوانانو جیلونه وخوړل، وینې تویې شولې، زخمیان شول، څلور کاله، یو کال. دا جدید دور دی، ساینسي درې شپې جیل هم خلکو ته مشکل وي. زموږ ملګرو څومره وخوړل. زموږ د وطن هغه ملالې
چې په وطن ماینې وي دغه عصمت شاه جهان کوم ځای دی چې په دې اسلام آباد کې سخت راغلی ده تاسو سره نه ده درېدلی دا نه ډېرې پښتنې نجونې نن هم خپل وطن ته نشي راتللی د وطن خبره یې کوله په دې پورې لاړه ملګرو قام مو وطن مو یو دی انشاءالله ښه په ویاله ټنډه باندې ګوره پیرنګی راغلی و دلته یې ظلم وکړ جبر یې وکړ پښتنو ډېر په ویاله ټنډه تېر کړی دی دا خبره هم مونږ ښې په ویاله ټنډه تېروو انشاءالله خلک چې جیل وخوري نو نرم شي خلک چې جیل وخوري نو کیسې ته تیارېږي مونږ لا ورته سخت شو انشاءالله چې هغه ورته وایي چې د شمار سړي په کار دي خو د کار سړي په کار دي د شمار سړي نه ښه ډېر هم دي او د کار هم تاسو باندې دا وطن ته به ښه ژوند د دغې وطن ولسونو ته به ښه ژوند دا زموږ په قربانیو راځي که د ده جیلونه وي که انټرمنټ سنټرې وي دا نوررحمان 2 میاشتې تورې تیارې خوړلې دي چا د خپل وطن نه لرې که د تحریک مدني اوس هم ولاړ دی نوررحمان زکیم ګیلمان په تورو تمبو کې یې بند کړي وي نن هم د خپل وطن د خپلواکۍ سندرې وایي محترمو ستاسو هوډ ستاسو عزم ستاسو ارادې پخې دي او د دنیا تاریخ وګورئ چې د چا پخه اراده وي هغه باندې ټیک ته تکلیفونه راشي ټیک ته امتحان راشي خو یوه ورځ خپل منزل ته هم رسېږي پاتې شول اخري یوه خبره کوم زموږ سره کوې وکړه خو که کله ستا ورځ راغله زموږ یې په خندا تېروو ستا چغې بیا ما ته یادې زه بیا ستا حیثیت پېژنم دا د پښتنو عزم دی چې ستا هر جبر پر روڼ تندیو په خندا تېروي خو که کله په تا راغلله بیا به زه ستا ته ستا چغې هم وښیم چې ستا اوس څه حیثیت دی نو محترمو انشاءالله د وطن یو دښمن هم معاف نه دی زمونږ څوک هم هیر نه دي چې چا ښه راسره کړي دي یاد مو دي او چې چا بد راسره کړي دي هم یاد مو دي یوه خبره اخر کومه دوی به وار وي په اردو کې ورته کومه 5 जून को जो लोग जो कुछ करते थे एक बात उन्होंने कही थी कि ये पंजाब है एक दिन मैं आपको दिखाऊंगा कि ये पख्तूनख्वा है अलबत्ता دوی منظم دي دوی سیټ اپ لري ته به هم ځان منظم کوي محترمو که موږ تش په نارو او تش په دې کیسو پسې تلو بیا به سفر ډېر لنډ رانه وشي اوږد سفر دپاره به زه د نن ورځې نه دا وایم زه د مرکزي کمیټې سره ډایرکټ کینم لکه 40 ورځې ته کوم کسان تیار دي چې بیخي په کلي کلي یوه به 4 میاشتې ته نظم به جوړوئ د یو کلي تنظیم به جوړوئ انشاءالله د دیرګ سوات خبرې پور به تاخلو د دې پنجابي ریاست د دیرګ سوات د سانګلې نه واخله تر چمن پره چې کله ته منظم شې ستا تر شا ولسي منظم قوت وي هغه انقلاب راځي هم د هغې مخه هم څوک نشي نیولی محترمو دا چې څه تکلیفات ښکاري دا یا دوی ته چې کوم په خپل ژوند کې اسانتیا ښکاري د موږ تکلیفات هم عرضي دي د دوی اسانتیا هم عرضي دي په اوږدو کې به د دوی اسانتیاوې په مشکلات بدلېږي زموږ مشکلات به په اسانتیاوې بدلېږي مونږ چې څنګه ژوند دی په مبارزه کې تېروو راتلونکی نسل به مو آزاد ژوند لري هر ظالم هر جابر چې په هر شکل کې دی انشاءالله د تباهي او بربادي دا زموږ منزل دی
دای به په دا خاوره باندې نوي پښتانه یې ډېر وځورول. دا د ترنول مارکیټونه ګواه دي چې پښتانه به په ویښتانو نیولي وي او وړل به یې. تاڼې او انټرمنټ سنټرونه یې ځنې ډکول. نن هم په جیلونو کې ټول پښتانه پراته دي. یو په دا کیس کې دی، بل په دا کیس کې دی. هېڅ کیسونه نشته دی. که چیرې جرم وي نو په دغې وخت باندې دغې ملک په جرنیلانو نه یا هغې جرنیلانو نږدې ملګریو نه زیات مجرمان څوک هم نه دي. خو البته عام پښتانه یې رانیولي دي چې ګویا مجرمان ده دي. موږ نور په دې خبرو نه غلطېږو. یو خبره آخري کومه بیا تقریر ختمومه. زموږ د وطن هغه طبقه چې تعلیمونه یې نه دي کړي یا ډرایور دی ریړې چلویل شي، هغه داسې شماري چې که د تنظیم چلول تحریکونه چلول چېرته زموږ کار نه دی. نه غلطه خبره به نه کوي. وطن ستا هم برابر دی، ته هم قابل هم یې. زه نه د مطلع پاکستان په بنیاد باندې چاته قابلیت ورکوم. زه د وطن سره د مینې بنیاد دی. ستا هم برابره مینه ده د خپل وطن سره. خاوره که موږ ټول برابر یو، په دې کې څوک چک ټیټ نشته دی. موږ ټول برابر یو. انشاءالله چې د قربانۍ ځای راځي موږ ټول به ورته تیار وو. خدای مو تل خوشحال لره، خدای مو په خیر ښه لره. دلته ملګري راغلي دي، د مختلفو ځایونو نه راغلي دي. زه مو مننه کوم او ورسره په تاسو ټولو باندې ویاړ هم کوم. هر کله چې په تاسو غږ شوی دی، تاسو نه مشکلات ته کتلي دي، نه په هر څه راتېر شوي. ما ته پته لګېږي چې یو ځوان تر موږ پورې رسېږي څومره لاندې د کور نه واخله تر تاڼې پورې په ټولو لاندې راتېر شوی. خدای مو آباد لره، خدای مو خوشحال لره.